د لوی او پاک الله په سپېڅلي مهربان او ښایسته نامه د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. د ګردي میز خپرونه ده او د خپرونې کوربه زه ظاهر الله ظاهري یم او په بحث کې سره بېلابېل مېلمانه دي. د خپرونې د بحث موضوع مو ده ژور خفګان. په ژور خفګان ولې خلک اخته کیږي او څومره اندېښنه شته دی چې د دغې ناروغۍ درملنه وشي. افغانستان یو له هغه هېوادونه چې وګړي او خلک یې ډېری پر دغه ناروغۍ اخته دي. د حل لارې چارې څنګه دي او څنګه یې کولی شو مخنیوی وکړو؟ په همدې تړاو مو نن دغه ګردی میز رابللی دی چې په ګردي میز کې راسره مېلمانه دي د صفا مروه طبي علومو انسټیټوټ استاد زلمی رحمتزی او د څاګي د علماو شورا رئیس مولوي صاحب وحید الله توحیدي او د بشري خیریه موسسې د رواني او ټولنیزو چارو مشاور ښاغلی ګلالۍ هلال. تاسو ټول ستړي مه شئ، باز ته بخیر رالی هر کلی درته وایو. باز را پیلو د ښاغلي هلال صاحب څخه. هلال صاحب ژور خفګان څه ته وایي او څه ډول تاسو دغه تشریح کوئ؟ د لا یزال رب پر سپېڅلي نامه د هر څه لومړی قدرمنو مېلمنو ته، هر یو استاد محترم رحمتزي صاحب ته او جناب مولوي صاحب ته، همدا ډول راغلو مېلمنو ته او ګلالیو شاګردانو ته سلامونه نیکې هیلې تقدیموم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست او همچنان د ځلا راډیو تلویزیون درنو لیدونکو او اوریدونکو ته هم سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. پوښتنه مو ظاهر صاحب ډېره پر ځای پوښتنه وکړله. واقعا زه به د دې پوښتنې په ځواب کې وایم چې ژور خفګان څه ته ویل کېږي او څنګه کولی شو چې دغه کنټرول کو. لومړی راځم ژور خفګان در تعریفوم یا در پیژنم. ژور خفګان یو ډول د خفګۍ یا هم یو ډول د خفګان یو احساس دی یا یو حالات دی چې تقریبا له 2 اونیو څخه زیات په افرادو کې موجود اوسي یا تر 2 اونیو پورې موجود اوسي یا د 2 اونیو څخه زیات په افرادو یا په وګړو کې دغه خفګان موجود اوسي چې دغه که دوام پیدا کړي نو هم بیا ژور خفګان ورته ویلی شو. د 2 هفتو نه کم اوسي، په کمه موده کې اوسي او د 2 هفتو نه ژر دغه مرحله چې د ختمه شي او دغه خفګان ختم شي نو هغې ته بیا ژور خفګان نشو ویلی. او که د 2 هفتو نه زیات شولو نو بیا د ژور خفګان نوم ورته ورکولی شو. ډیره مننه هلال صاحب. کور مو ودان خوشحاله اوسئ. باز تر پایه را سره وګورئ او په روان باز کې به د ټولو هغه موضوعاتو چې د ژور خفګان پورې تړاو لري تازه معلومات، همدارنګه څېړنې، همدارنګه د اسلام د نظره او همدارنګه د طب د نظره بېلابېل مسایل په دې باندې به بحث کېږي. راځو د بحث دوهم مېلمه ته مو رحمتزی صاحب چې راسره بحث کې د صفا او مروه د طبي علومو انسټیټوټ استاد دی او په دغه برخه کې به د طب په اړه موږ ته ووایي چې ښاغلی استاد هغه کوم علتونه دي چې ژور خفګان سبب کېږي؟ تاسې په دې اړه د اورېدونکو او لیدونکو سره خپل نظریات شریک کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د غونډې ګډونوالو ته محترم جناب مولوی صاحب وحید الله توحیدی، محترم ګلالی هلال صاحب او د غونډې ګډونوالو ته تاسو ټول سلامونه او احترامات وړاندې کوم. ظاهر صاحب تاسو ته بهتره معلومه ده چې د افغانستان خلک په تیرې لسیزو کې د اوږدمهاله ناورینونو سره مخ شول. بالکل. او دغه ناورینونه د دې باعث شول چې رواني مشکلات رامنځته کړي. بالکل. د افغانستان خلک د یوې سروې په اساس څه د پاسه 2.5 میلیونه کسان په رواني مشکلاتو باندې اخته دي. خو دا مشکلات زموږ او ستاسې خلک تاسو ته معلومه ده چې پوهه کمه ده د دغې ناروغیو په تشخیص باندې نه پوهېږي، په ډولونو باندې نه پوهېږي. ځکه رواني ناروغي په خپل منځ کې ډېر ډولونه لري. همدغه شانتې لیونتوب، خفګان، ویره یا انزایټي، دغه شان ډېر ډولونه لري. دغه ناورینونه او دا د دې باعث کېږي چې ژور خفګان دې رامنځته کړي. لکه د کورنۍ یو غړي د لاسه ورکول، همدغه شانتې اقتصادي مشکلات، بیکاري. زموږ اساسي ټولنه د اقتصاد زیات مشکل سره مخ ده چې دا د دې باعث شوی د انسان په ژور خفګان اخته کړی دی. اوس موږ تاسو ته پته ده چې بیکاري اضافه شوې ده. بیکاري هم د دې باعث کېږي چې انسان په ژور خفګان باندې اخته شي. همدغه شانتې ناڅاپي حادثې، د موټر ټکرونه، ترافیکي پیښې او همدغه شانتې نور
حالاتونه لکه اوس چې موږ تاسو ګورو د وطن پر خودل او بل وطن ته مهاجرت کول دا هم د دې باعث کیږي چې انسان د پجور خفګان باندې اخته شي. د نړۍ نفوس دا د یوې سروې له مخې 10 میلیونه نفوس دا په جوړ خفګان باندې اخته دي. 10% په سلو کې 10% نفوس په جوړ خفګان باندې اخته دي. نو دغه لاملونه کېدل شي چې جوړ خفګان رامنځته او ډېری پاکستان او افغانستان دی بیا په دغه برخه کې. بالکل دا یو غریب ځپلي هیوادونه دي چې غربت پکې ډېر زیات وده کړې ده. نو غربت خپل ده جوړ خفګان رامنځته کېدو باعث کی. راځو د باس بل ګډونوال چې قدرمن دیني عالم دی دوی به د اسلام د نظره د دې موضوع په تړاو خبري وکړي چې اسلام کې هم دغه د ډیپریشن موضوع څومره یو سرسخته موضوع ده او څنګه کولای شو چې دغه مخنیوي ونیسو. ماشومان دي کلویان دي ک میرمنې دي په دغه ناروغي اخته دي څنګه کولای شو چې د اسلام د لارې نه د دې موږ مخ ونیسو. هر کله وای مولوی صاحب ته لومړی اپیل کې ستړي مشي مولوی صاحب پوښتنه ده چې اسلام څه وای دغه خفګان پاړه د جوړ خفګان پاړه یا په انګلیسي سره ډیپریشن پاړه او څنګه موږ کولای شو چې خپل ټولنه یا خلک دغه ناروغي څخه وژغورو. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. د ټولو نه مخکې خپلو درنو میلمنو رحمت زی صاحب او هلال صاحب ته ښه راغلاست او ستړي مه شویم. او په دویم نمبر کې هغه ګډونوالو ګلالیو ماشومانو ته او همدغه شان د ځلا تلویزیون محترمو مشرانو ټولو تخنیکي همکارانو ته نبوي تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بیا ظاهر سے پوښتنه وکړه چې د خفګان د شریعت په اصطلاح کې په دین اسلام کې مثلا څنګه چې رحمت زی سے ویلي دا چې یو څرګند او اروايي ناروغي ده لکه چې د طب په اصطلاح د ډیپریشن وای نو دا خپل نښې او نښانې علامې لري دا غینه معلومیږي لکه څنګه چې رحمت زی سے ویل هلال سے ویلي لکه د شریعت د اصطلاح نم دا ښکاره موضوع ده ښکاره پوښتنه ده لکه مثلا د ټولو نه لوی د یو چا سره ظلم وشي زیاتې ورسه وشي نو دا هم د ژور خفګان سبب کیږي. یو چا زیاتې وکړي او وهل او ټکول تهدیدول غصه کول هغې ته د دې په وجه باندې انسان د ژور خفګان سبب کیږي. او همدغه شان په دین اسلام کې یو ماشوم ته چې کوم حقوق ورکړي دي د هغې نه محرومه کول دا هم د ژور خفګان سبب ګرځي. لکه مثلا زه به تاسو ته ویم چې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دور خلافت کې یو ځوان راوستل شو او داسې عریضه پې شوی وه چې دی خپل پلار وهلی دی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په دې باندې ټول عام او خاص خلک پوهیږي چې لکه په تاریخ د دنیا او د نړۍ کې چې آباده شوې ده داسې د عدل او انصاف دور خلافت او حکومت چرته نه دی تیر شوی. لکه څنګه چې هغه لکه زه به تاسو ته د هغې یو مثال ویم چې کله هغه ظالم په چاړه او خنجر باندې و او دا زخمی و او زوی عبدالله بن عمر رضی الله عنه هغه په طبیب یا ډاکټر پسې لاړې راوستلو نو په هغې وخت کې خو څوارلۍ معصونه و نو په اسې د ځان سره ډاکټر طبیب را روان کړی نو دې زوی وکتلې چې هغلته یو چیلی یا بزه ده او هغه پردی فصل خوري نو وایي د څوارلۍ ودروله او راښکته شو طبیب ته یې وویل چې ته بېرته لاړ شه
وای هغه وی چې څه چل وشو هغه وی چې زما پلار وفات شو وی ځکه چې زما د پلار چې کله ژوند دی او د هغه حکومت او خلافت نو پاغي کې به حیوانات هم پر دې فصل نه خوړو نو دا کس ول راوستل شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ حیران شو چې لکه زما خلافت او یو کس را پاتې خپل پلار وای سره د دینه چې لکه د پلار څومره حقوق دي چې هغه انسان هر څومره کوشش وکړي د پلار او مور حق نشي ادا کولی نو د دینه پختنه وکړه چې دا دون لوی ظلم کله چې خپل پلار دی وهله نو هغه ته وی سید امیر المؤمنین وی دا خو زمانه چې د پلار ډیر حقوق دي خو یې زستانه پختنه کوم امیر المؤمنین چې د دې زوی د دې ماشوم په پلار باندې حقوق شته کو نه غوي او شته دي لکه مثلا د دین اسلام د لحاظ وګدا موضوع د زبیلند ویم لکه مثلا یو دا غینه دا چې خیستنوم به ولګدي د سینوم به ولنګدي چې معنی نه لري یا غلطه یا مثلا او زمونږ د پاره خو به په تاریخ کې ډیر خلک تیر شوی انبیا او صحابه کرام دا غي خیسته نمونه باید زمونږ ټولنه اسلامي ده چې موږ ماشوم ل خپل اسلامي نوم کېدو دا شان داغي حقیقت کول چې مثلا د سیم دام په حقوق کې دي چې داغي په درې مورز به اختان خره چې نارینه ماشومي داغي اختان سره به سر زر تلغه به صدقه کې او چې ماشومه جنې داغي اختان به سپینو زرو ستلې هغه صدقه کې دا شان داغي په حقیقت کې چې مثلا ماشوم یو وشتمه ورځ یا 14مه چې نارینه دوه غډان دوه سیرلی به علاله پاغې نه بډوډۍ کې هغه ته حقیقت وای سنت طریقه ده چې ماشومه جنې داغې نه به یو حلاله نو امیر المؤمنین دا حقوق شته کو نه وو دې خو مال نوم سم نه دی خې بما جعل نومي ولا خې ولکه بدی پښتو اصطلاح کې مونږ وی ګونګټ چوت اوی نو وای دا نومي لاله خې دی او چې کله بالغ شي نکاح ولا کوي په شرعي طریقه باندې چې کوم ځای دی خوخي مثلا د دینه په پښتنه کېږي نو هغه وجه امیر المؤمنین ماله نکاح نه کړی او ودانه چې اسلامی او صحیح تربیت وکړي د ماشوم پلار ویمانه هیڅ نه را باندې تعلیم کړي نه د قران نه خبر کړي نه د حدیثونو هم د شړ غړ شوی نو عمر فاروق رضی الله عنه ته د ډیر درد نه ویلې د زویته ولوي وای دا پلار دی نور مو نو لکه ما وی چې کوم حقوق چې اسلام ماشوم ته ورکړي چې هغه ورنکړل شي نو دا یقیني خبره د ښکارا خبره ده چې د ډیر جوړ خفګان سبب ګرځي د زلار ټلویزیون درنو لیدونکو تاسو د ګردمي سپراونه ګوري چې پنن باس کې را سره بلا بل ملمانی ده او د باس موضوع مو د جوړ خفګان تر پای را سره اوس یو روان باس ګوري بیا هم رازو هلال صاحب پښتنه دا چې جوړ خفګان نه خني خایل لري څنګه و پویګو چې موږ په جوړ خفګان اخته مثلا کې څوک اخته یو هغه چې ز جوړ خفګان غوسه کیږم به خوبي می ډوډۍ نه خوري خو چې نه ز جوړ خفګان ما نه مخته نو آیا د کوم نه خني خانه شته د تاسو هغه مشخصه کې زمونږ لیدونکو د چې هغه په دی و پویږي هم دا زمونږ لیدونکو دي شاید هغه په جوړ خفګان اخته خو ولغه نه پویږي مهرباني زهیر صاحب ډیره مننه خیر اوسي د جوړ خفګان په تړاو کې وایو د د رواني امراض او امور هم ویل شوی ده یعنی دا دومره شدید حالات د ډیپریشن یا جوړ خفګان چې په دری یا فارسی ژبه کې ورته افسردګي وایي دا داسې حالات د بټوله کې چې یعنی د خفګانونو مور ورته ویل شوی ده د رواني امراض مور ورته ویل شوی په ټوله کې نو تبند د دې نخې خاني کومې چې دي هغه هم په افرادو باندې اثر کوي او اغیز لري نخې خاني ډېرې زیاتې دي خو دلته زه یو څو نښو ته اشاره کوم تر څو چې دغه لیدونکي او اوریدونکي د دغه نخې خاني وپیژني او په وخت سره د دې ژور خفګان درملنه وکړي که وګورو نخې خاني لومړی دا د ګوښتوب چې زیاتره په نوې ځوانۍ کې چې دغه ګوښتوب یا هم هغه منځویتوب رامنځته کیږي په اصطلاح نو لومړی نښه دغه ده چې ګوښتوب کله چې یو فرد په ژور خفګان باندې اخته کیږي هغه به ګوښوالی غوره کوي ځانتوالی به غوره کوي په ټولنیزتوب به یعنې بیخي ترېنه کډه کوي په یو اصطلاح یعنې ټولنیز عادات او خویونه به دا څه کوي د ده نه به کډه کوي او دا به ترېنه لرې کیږي یعنې ګوښهګیري به ځانتوالی به ډېر خوښیږي بله نښه یې که راشو وایو چوپتیا یا ارامي
طبعا چې ګوښه شو خو چوپتیا او آرامي خوښوي، شور نه خوښوي، مثلا محافلو ته ورتګ نه خوښوي، همدا ډول مړي او ژوندي ته ورتګ نه خوښوي، غواړي چې ځان ته اوسي، جلا اوسیږي، ګوښه مثلا په یو کوټه کې اوسیږي، دغسې حالات دته خوند ورکوي. نو دغه یوه بله نښه ده. بله نښه یې بېخوبي ده. بېخوبي کله چې یو فرد یا هم ماشوم په دغه باندې اخته په ژور خفګان یا افسردګۍ باندې اخته بېخوبي به دا لري، بېخوبي لري. بله برخه ډیر خوب هم لري. ترڅنګ کله چې د زیاتره دغه سپینګیري افراد یا هم هغه زاړه افراد که هغه ښځینه وي که نارینه وي، هغوی چې مثلا دغه ژور خفګان باندې اخته وي یا ډیر خوب کوي یا هم بیخي بېخوبه وي، بېخوبي پکې زیاته وي. سهار مهال دوی چې دی وختي راپاسېږي، چې کله وختي راپاسېدل نو دا بیا بیرته د دوی ویده کېدل نشته دی. مثلا که په 3 بجو باندې راپاسېدل، که په 4 راپاسېدل، نو دوی بیا بیرته څه کوي، بیرته خوب ورته نه ورځي. همدا ډول د خوب اختلال باندې هم اخته وي. بله نښه یې کولی شو چې یا د ډنګرتوب یا مثلا هغه وچوالی. کوم افراد چې مثلا په ژور خفګان باندې اخته نو طبي خبره ده چې دا دغه د ډنګرتوب به احساسوي په ټوله کې. ځکه موږ چې کله غذا خورو، دغه غذا څخه زمونږ بدن چې د انرژي اخلي، دغه انرژي چې واخیسته زمونږ بدن فټ کېږي، زمونږ روان سالم کېږي، زمونږ مغز سالم کېږي. نو کله چې یو فرد په ژور خفګان باندې اخته هغه به څه کوي، په ټوله کې ډنګر به وي. بل چې چاغوالی هم د دې یوه نښه ده چې یو فرد په ژور خفګان باندې اخته دی. بل چې دی اشتیا نه لرل. زیاتره افراد که تاسو وګورئ وایي اشتیا مې نشته دی، که هغه ښځینه وي که میل که فیمیل دواړه برخې او که ماشومان وي، اشتیا به یې نه وي. خصوصا دغه اطرافو کې دغه مسایل ډېر زیات پیښیږي. په ژور خفګان باندې دغه کسان چې دی ډېر زیات اخته کېږي په ټوله کې. نو اشتیا به یا کمه یا به بیخي اشتیا نه لري. نو چې اشتیا یې پیدا نه کړه، ډوډۍ نه خوري، همدغه وجه ده چې ډنګرتوب هم رامنځته کېږي. ترڅنګ بیا ویله وایي زما معده چې د میکروبي ده، زه چې پیلوري لرم، هله زما معده درد کوي. خو لامل یې څه دی؟ لامل یې اصلا په ژور خفګان باندې اخته کېدل دي. په ژور خفګان چې اخته شو نو دلته د معدې میکروب هم پیدا کېږي، چې پیلوري مثلا ورته پیدا کېږي، حتی معده یې سوری کېږي. او که چېرته په وخت سره درملنه ونه شي نو حتی دغه ژور خفګان د افرادو د مړینې سبب هم کېږي. ترڅنګ ټولنیز خویونه بیخي کډه کوي. او د دې ترڅنګ په ټوله کې یادونه وکړو چې دغه نور داسې جنسي مشکلات هم دغه افرادو ته پیښي. کله چې مثلا افرادو ګډ ژوند جوړ کړي، میرمن سره هم ستونزې لري، ګوښهګیري هم کوي، محافلو کې هم صحیح ګډون نه کوي، نو دغه هغه نښې نښانې دي چې معلومولی شو چې یو فرد په ژور خفګان اخته دی. خو دلته باید چې یو مهم پوینټ ته متوجه شو. داسې نه چې مثلا یو څوک ډېر چاغ دی، اله وایي دا په ژور خفګان اخته دی. غلطه خبره. یو څوک دی ډنګر دی، اله دا په ژور خفګان اخته دی. بله هدف مې دلته دا دی چې یو دوه نښې مثلا یا یوه نښه د دې ثبوت نشي کېدلی چې یو فرد په ژور خفګان باندې اخته اوسي. کله چې مثلا دغه نښې نښانې پکې زیاتې ولیدلی شوي، بیا موږ هغه فرد ته څه کولی شو، د ژور خفګان اخته کس خطاب کولی شو. یوه خبره دلته پوینټ دا باید چې نوټ شي. بله خبره دغه مودې ته یا ډیوریشن ته باید چې راشو. وګورو که چیرې 2 هفتو نه زیات وخت شوی نو ته په اطلاق د ژور خفګان کولی شي. که چیرته مثلا د 2 هفتو نه کم و، ته بیا اطلاق په دې نشي کوی چې ولا دغه فرد په ژور خفګان باندې څه شوی دی، اخته شوی دی. نو که چیرې مثلا په وخت رسیدګي ونه کړي دغه فرد، نو ژور خفګان له 2 هفتو نه زیاتېږي، بیا کولی شو چې ورته وي دغه فرد په ژور خفګان اخته شوی دی. دغه نښې نښانې پکې تر دومره حده پکې لیدل شوي دي. نو که هر یو فرد دلته وجود ولري یا مثلا زمونږ دغه خبرونه اوري، نو که چیرته نښانې پکې زیات خپل ځان کې ولیدي ژور خفګان، همدا ډول ډیوریشن یا موده په پام کې ونیوله، نو دغه ډیوریشن او دغه نښو نښانو ته به چې پام وکړي او په وخت سره رواني مشاور ډاکټر ته هم مراجعه وکړي. همدا ډول چې هغوی ورته دغه ژور خفګان حل لاره او درملنه باندې کار وکړي تر څو دغه روح او روان د دوی سالم پاتې شي او سالمه زندګي ولري. خبرې په تایید باندې رواني مشاورین څوک دي، چیرته دي، کوم مرکز ته لاړ شي؟ مننه ظاهر صاحب، خیر اوسي. په ټوله کې کرا شو دغه د روانشناسۍ علم په افغانستان کې چې دی ډېر نوی علم دی، ډېر ځوان علم دی. نو زیاتره خلک چې دی له دغه علم څخه نه دي آګاه. خو خوشبختانه په دغه وروستیو کې چې دی زیاترو زموږ د هیوادوالو دغه علم پیژندلی دی او دې باندې زه شخصا ډېر افتخار کوم، ځکه د هغه علم دی په بیروني هیوادونو کې چې کله مثلا مونږ هلته ورځو یو د طب یا ایم ډي ته یو ډاکټر ته، هغه تا ته راسن مثلا دوا نه توصیه کوي چې دغه دوا واخله او زه په مخه دې ښه شه،
او دغه د سره خکېږي بلکې هغه ته لومړی رواني مشاور ته یا هم سایکالوجیست یا روانشناس ته لیږي نو لومړی خبره دغه چې خوشبختانه زموږ په هیواد کې روانشناسان زیات دي نو د ام ډي ډاکټرانو څخه هم دغه هیله ده چې لومړی دوی رواني وضعیت معالجه کړي بعد له هغې نه بیا ام ډي کوم دوا چې دی هغه بیا توصیه کړي مختلفې لارښوونې دي په دې برخه کې نو په ټوله کې موږ چې دی د ټولنیز مشاورین زیات لرو ترڅنګ میل او فیمیل دغه کولی شي چې مثلا ارګنایزیشن دی لکه ایچ ډبلیو ارګنایزیشن خوشبختانه په کونړ ولایت کې چې کومه پروژه دغه په پام کې نیولې ده او دغه د رسمن دغه خپرونه هم د هغې په پار باندې دایره شوې ده نو کولی شي چې له موږ سره اړیکه ونیسي د دفتر شمارې هم شته دی موږ رواني ټولنیز مشاورین زه خپله هم یم موږ سره زنانه همکاران هم شته دی نو په دغه برخه کې کولی شي چې موږ ته مراجعه وکړي کار هم څنګه روان دی په کومو ساحو کې تاسو اوس پورې په دغه برخه کې کار کړی او چې کار کوئ ساحې ته ځئ دغه برخه لویان ډېر دي ځوانان ډېر دي پیغلې او که د اولډ ایج خلک ډېر دي یعنې د پخه عمر لرونکي طبعا تاسو ساحو ته ځئ ګرځئ د کوم عمر خلک ډېر په ډپریشن یا په ژور خفګان اخته دي ډیره مننه ظاهر صاحب کور ودان ښه پوښتنه دې وکړه لومړی به راشم چې هغه ساحې چې مثلا مونږ ورته ورځو دغه زمونږ پروژه چې د فعلا په لسو ولسوالیو کې چې د کونړ ولایت فعالیتونه کوي چې په ټوله کې د دوو پروګرامونو چې یو د میډیا له برخې نه د بل زمونږ هغه کوم دوستانه محلونه چې دی هلته ورځو خو په ټوله کې چې زه وګورم نو دغه ماشومان چې دی په ژور خفګان باندې زیات اخته دي نو خوشبختانه دغه پروژه چې د زمونږ د ماشومانو په برخه کې ده نو دا ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی چې مونږ ماشومانو ته خدمت کوو ځکه هم دغه ماشومتوب کې چې د دوی مرسته او کومک وشي نو دوی چې راستر شي نو بیا دومره دغه مشکلات پې بیا دغه زور او فشار نشي راوړلی نو په ټوله کې مونږ چې کله ساحو ته ځو زیاتره ماشومان په دغه ډپریشن باندې اخته وي چې هغې سره خوشبختانه مونږ خپله ساحو ته ورځو هغوی سره سیژنې یا هم رواني ټولنیز ملاتړ هغوی ته ورکوو ترڅنګ دغه په ټوله کې ژور خفګان داسې نه ده چې مثلا یو ماشوم په ګوته کوي یا مثلا یو ماشوم ته نښه نیول کېږي یا ګوته نیول کېږي چې دغه په ژور خفګان اخته دی ژور خفګان چې هر څوک یې که هغه خاني غریبي مالداري زوړي ځواني مثلا ماشومي ټول تر تاثیر لاندې راولي دا داسې یو خفګان دی چې مثلا هېڅوک ترې نه په امن کې پاتې نه دي خو په ټوله کې هغه خلک چې مثلا بیکاره اوسي خصوصا بیکاري دغه د دې لامل کېږي چې په ژور خفګان باندې اخته شي او ماشومان په ټوله کې زیاتره په ژور خفګان باندې که دلته مونږ وګورو او مونږ چې دغه اټکل کړی دی دغه پروژه چې مثلا تر دې دمه مونږ په مخ وړې ده نو ماشومانو کې دغه ژور خفګان زیات دی په خاطر د دې چې دلته کلیوالي ژوند دی نو دغه علم او پوهه هم له والدینو سره په ټوله کې یعنی په کومه کچه کې ده نو هغوی نه پوهېږي چې مثلا دغه خپل اولادونه په کومه برخه کې څنګه وروزي یا مثلا کوم نومونه دي چې مثلا زمونږ اولاد ته مونږ استعمالوو هغه په ژور خفګان باندې په ټوله کې اخته کوي نو د تاسو پوښتنې په ځواب کې به دا ووایم چې ماشومان چې وګورو مونږ زیات چې په ژور خفګان باندې اخته دي په کونړ ولایت کې ډېره مننه هلال صاحب واقعا چې په هغه ټولو اړخونو باندې وغږېده کوم چې شاید زموږ ډېر لیدونکي به فکر دا کوي اوس چې مونږ ټول په ژور خفګان اخته یو زه باوري یم ځکه چې کوم دا مسایل چې زه خپل هم ډېر متوجه شوم ځکه په هغه هر اړخ باندې تحلیل یې وکړه هلال صاحب ډېره مننه چې دغه په ټولو اړخونو باندې وغږېدې په خپل فعالیتونو باندې هم دوی وغږېدو راځو رحمانزي صاحب ته چې د که چېرته یو ماشوم ته خپل حقوق ورنه کړلی شي آیا د ژور خفګان سبب کېږي که نه زه طبعا چې یو ماشوم ته تاسې د هغه حقوق ورنه کوي نو دا په ژور خفګان اخته کېږي او که نه د همدې بحث لپاره رحمانزي صاحب رابلو چې په دې اړخ باندې خبرې وکړي همداسې موږ تاسو ډېر مثالونه لرو چې یو مثلا یو کور کې دوه مېرمنې یو ماشومان د بدل نه هم حقوق کې به فرق کیږي مننه ظاهر صاحب لکه څنګه چې مولوي صاحب محترم په خپلو خبرو کې اضافه غښت وکړو او دغه د ماشوم حقوق سم نوم د ماشوم حق همدغه شانتې د زده کړې د ماشوم حق عقیقه کول د ماشوم حق واده کول د ځوان حق دا د ماشوم حقوق دي که چېرته یو ماشوم په ټولنه کې په بد نوم باندې یادېږي او هغې ته یا د کورنۍ د خوا نه یا د ملګرو د خوا نه او یا همدغه شانتې په ټولنه کې یو بد نوم اخیستل کېږي دا ماشوم ډېر د کمترۍ احساس کوي او باعث دې کېږي دا په ژور خفګان باندې اخته شي ظاهر صاحب دغه دماغ چې کوم دی د یو انسان یو احساس دی یو حس دی بالکل احساس مثلا د خفګان احساس د خندا احساس د خوشحالۍ احساس دغه احساس دا هم د دماغ د خوانه رامنځته کېږي کله چې دماغ روغي او یو حس کول دي مثلا د څکلو حس د بویولو حس د لیدلو حس دا هم د دماغ د خوانه رامنځته کېږي خو کله چې دماغ روغ وي
کولای شو چې ځان ته هغه کم احساس کوم معلومول شو هغه ځان ته وکړو کولای شو چې کم یو حس ځان ته معلومول شو هغه وکړو خو کله چې دماغ د سټرس لاندې د ویری لاندې د فشار لاندې نو موږ تاسو همیشه په سټرس کې اوسېږو او همیشه د خفګان لاندې اوسېږو او دغه باعث کیږي چې موږ تاسو د ژور خفګان لامل دغه رامنځته شوی علت د زموږ تاسو د ژور خفګان باعث وګرځيږي ظاهر صاحب د امریکا انسټیټیوټ رواني انسټیټیوټ دی یو سروې په ننګرهار ولایت کې تر سره کړه او دغه سروې چې په 2003 کال کې دغه سروې تر سره کړه او دا جوته کړه چې په 100% کې دی 15% ماشومان د ژور خفګان وي او دا د امدا باعث شوی دی چې د ماشومان ترمنځ د تفاوت مثلا یو ته بد یو ته ښه نظر باندې کتل بل ته بد نظر باندې کتل لکه د دوه میندو د موضوع سره موږ ډیر مخکې د دوه میندو ماشومان چې یو کس دوه خزي ولري د یو خزي ماشوم ته په ښه نظر کتل د بل خزي ماشوم ته په بد نظر باندې کتل د خپل د ماشوم حقوق ضایع کول دي بالکل همدغه شانتي د ماشوم نوم بد یادول په کورنۍ کې بد یادول په بد نوم باندې وتغک کول دغه ماشوم د کمتري احساس کوي او دا د دې باعث کیږي چې ماشوم د ژور خفګان باندې اخته شي او ژور خفګان لکه څنګه چې هلال څخه په خپل خبرو کې وویل د ژور خفګان د رواني ناروغي مور ګڼل کیږي او کولای شي چې د ماشوم په خپل ژوند لاس ورکړي ډیر مننه رحمت صاحب لکه څنګه چې ملګرو ویل او همدغه د بحث ګډونوال په تفصیلی خبرې کوي د متحده ایالاتو د ذهني روغتيایي ملي انسټیټیوټ په وینا چې هر 12 ځوانان چې کوم سروې شوی دا یو په شدید ډیپریشن باندې اخته دي لکه د بحث په معنی هم په دې اړه نور خبرې هم کوي راځو مولوي صاحب نفقه برابرول مکلف دی او پلار چې د خپل اولادونو لپاره نفقه برابر کړي ډیرای ماشومان چې اوس په بازار کې شاخکاری کوي درانه کارونه کوي والدین یا په نشئی تو ګروپ دي یا هم د کورنۍ مسولیت ناخلي اسلام څه وایي د نفقه برابرول حق د چا دی او څوک باید ماشوم روزنه وکړي بسم الله الرحمن الرحیم ظاهر صاحب خیسه پوښتنه وکړم ظاهر صاحب د سیدا چې د یو انسان د الله جل شانه اولاد ورکړي لور او زوی نو دا د الله جل شانه د خوانه یو امانت دی نو لکه څنګه چې په مور او پلار باندې دی ماشوم ته خوراک او اسکاک او لباس برابرول همدغه شانتي نفقه او سکونه چې کوم لازمی حقوق دي لکه جامع او لباس نو دام د مور او پلار فریضه ده دا د هغوی ذمہ داری ده الله جل شانه به تپوس کوي ذکر دې په حدیث کې راځي چې الله کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته والرجل راع على اهل بيته والمرأة راعية على اهل بيتها چې هر یو تاسو نه یو ذمہ وار دی او مسؤلیت لري نو یو خو ظاهرا د لباس او د خوراک سکا دا فریضه ده د مور او پلار باندې فرض دي چې دا به ته برابرې دویم لکه څنګه چې خوراک او اسکاک او لباس برابرول دا د مور او پلار ذمہ داری او فریضه ده نو دا شان د اولاد تربیت فکر دی دینی او سالمه روزنه دام د مور او پلار یو لازمی حق دی چې په مور او پلار دا لازمه دي چې منګه څنګه د بچی تربیت وکړو او بیا مشهوره خبره ده چې په مور او پلار کې په دوان والدینو کې مثلا مهم رول چې دغه د مور دی ځکه چې وای د انسان لپاره اوله مدرسه او مکتب چې دغه د مور غېګه ده فکر دی نو په دین اسلام کې بدی باندې ډیر تاکیدات شوي دي لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د تربیت په اړه ان دومره چې د الله پیغمبر یو ځای کې ولاړل یو مور خپل زوی ته आवाज کوي چې راشه زه د څه شي در کوم لکه موږ چې ماشومان خواله نه راځي یو شي د سپلاس کې ونی سو اصل اسونی سو چې راشه دلته یو شی دل در کوم خدای الله پیغمبر الته موجود دی نو چې ماشوم رااله وي د مور ولا کجوري ورکی نو د الله پیغمبر ته وی کو تا دی لته نه ورکول او تا دا راغوخته وي نو لکه ته په عملنامه کې دروغجن لیکل کېدل نو دومره تاکید اسلام کله دی د ماشومان لپاره نو په مور او پلار باندې لازمي دي
چې د خپل بچو لپاره نفقه برابر کړي لباس د بيزي ګرځونه رامني کې د تو کو نه په خار کې د کراچي ټلولو نه او د ذکر زمينه وته برابر دا یقیني خبره ده لکه دومره ده چې د بلوغ نه مخکې د الله جل شانه حق پې نشته نو لکه مور پلار د سندې شي کولای چې باغی باندې داغي او د توان او طاقت نه ډیر او درانه کارونه ورواچي ذکر چې په حدیث کې راځي چې رفع القلم عن ثلاث د دریو کسانو الله قلم پورته کړي هغه مکلف نه دي یو پکې معصوم دي یو لیوانه دي یو اوده دي مثلا دی کم جنایت وکړو کم دسی یو مثلا غلای وکړه یا یو بل نقصان وکړو په دیو باندې د الله جل شانه د طرف نه نیول نشته دي لکه د دیو عمل نامه کې دا نه لیکل کیږي نو چې د الله جل شانه په نسبت مکلف نه دي نو مور خپل هم بکار دي چې په ماشومتوب کې مکلف نه کی چې هغه وړو کې ماشومي هغه روزنه او تربیت ته ضرورت لري هغه تعلیم او زده کړې ته ضرورت لري او تیر او باسي یا په کراچي چلے یا په بل شي کې یا په بل شي کې ډېر عزت مند کوله قدرمن مولوي صاحب نه د زلا ټلویزیون درنو لیدونکو یو ځل بیا هم یادوري کو تاسو د ګدیمه خبرونه ګوري د خبرونه د باس موضوع مو د جوور خفغان او د باس ملمانه مو دي درې تکړه خاغلی ملمانه راځو هلال صاحب که شیر ته په ماشوم باندې په زور او جبر کار وشي نو د کوم خفغانونو سبب کیږي ظاهر صاحب مننه خپختنه مو وکړه خدای دې خوشاله لره په ټوله کې نو بخې زلګ ناروغ مېما نو په دې خاطر منن خیر وسی راغلم ترڅو دغه ګلالي ماشومانو وخت ځای نشي او زمونږ د خبرونه زمونږ پکې یعنی خالیګا محسوس نشي نو ځان مو حاضر کړي په بخنی سره پښتنه د مطرح کړه ډیره ښه پښتنه دی وکړه ظاهر صاحب مننه د دوی په برخه کې به زه دا وایم چې طبعا دغه شاخه کارونه چې دی یوازې ماشومان نه په ټوله کې چې دی لویان هم په دې باندې څه کېږي ستړي کېږي ځکه منګه هر انسان چې دی په خپل ځان کې ظرفیت لري چې څومره مثلا کار کولای شي کچيري مثلا افراد له خپل ظرفیت نه لوړ کار وکي نو طبعا هغه په سټرس باندې اخته کیږي سټرس یا هم رواني فشار چې کوم دی هغه هم د رواني امراض له ډلې څخه حسابولای شو د دې ترڅنګ کما شومان وګورو د مثال په ډول په دغه کې په ټولنو کې زمونږ داسې ماشومان وسی زیاتره کنه چې هغه اقتصادي وضع لکوي نو خلې باسم هغه لري هم دا ډول هغه چې د مکتب ته روان وي خود دې ترڅنګ چې بیا بل غریب کورنۍ وګورو دغه اولادونه وګورو په شا باندې پندونه وي په سره مثلا خاص لرګي را بار کړي ترڅو د دغه کور هغه کوم دغه مشکلات چې هغه سره یعنی اوګه ورکی هغه ته په ټوله کې نو کو وګورو دغه په زور زیاتی باندې کار کول ځکه ماشوم خپل حقوق لري لکه څنګه چې مولوی صاحب مرته اشاره وکړه رحمت زی صاحب مرته اشاره وکړه او په ټوله کې ماشومان چې دی هغه کټګوري ده باید چې لا مغه وړکتوب نه خطر تربیت وشي په تمام معنا باندې ځکه دغه د انسان او د په ټوله کې د ماشوم تربیت چې د وخت ډیر سخت دی خو تکړه غمور او پلار دي چې د خپل ماشوم ارړهیز صحیح سالمه روزنه وکي خصوصا رواني اړخه کچيري مثلا دغه ماشومان رواني اړخه مثلا مون خوشاله وساتو طبيعت خو وساتو نو دوی به پاینده کې خ جسمن مروغي ذهنن بمروغي په خپل درسونو کې بم ډیر بریالي وسی نو والدینو ته دغه پیغام دی چې په دغه برخه کې خپل ماشومان ته رواني سپورټ او سلامتیا باندې ډیر کار وکړي لرواني مشاورونو څخه مرستي وغواړي نو راځم تاسو هغه مهم پوینټ چې مثلا وختونه مو په پوینټ باندې را سرخیږي هغه دا چې شاخه کارونه په تمام معنا باندې په ماشومان باندې تاثیر کوي ځکه هغه چې د مثلا ظرفیت کم لري د مثال په ډول کته د هغه سره مثلا یو ګنده وسی د هغه ګندې ظرفیت لري چې هغه تر کوره پوري راوړي او ته هغه باندې مثلا دوه ګندې راوړي یا مثلا دوه غوټي مثلا سودا دی پیاغستیا مثلا لرګي خاشاک چې مثلا په دغه کلی او اطرافو کې چې دغه کورنۍ چې د لغرونو څخه خاشاک یا مثلا دغه لرګي راوړي کنه په تمام معنا باندې نو په ټوله کې چې دغه شاخه کارونه ماشومان په ذهنیت باندې په روان باندې
دا ډول په جسم باندې اغیزه کوي په خاطر د دې چې هغوی چې دی لوبې او ساتیرۍ ته اړتیا لري خو دلته چې دی دغه مور او پلار راجګېږي د دوی دغه لوبو وخت چې دی هغه خاص او مثلا خاشاک ته ورکوي یا مثلا وایي چې لاړ شه مثلا پټي ته چای ویسه یا د مثال په ډول لاړ شه هغه یو کورد واړوه یا پټی واړوه خو هغه د لوبو وخت په چی شي باندې په شاخه کارونو باندې ونیول شو هغه کار مثلا د انرژي په مصرفي دغه ماشومان نو په ټوله کې دغه شاخه کارونه د دې سبب کیږي چې ماشومان په ژور خفګان باندې اخته کیږي ځکه چې د دوی هغه د لوبو وخت هم نیول کیږي او هغه کوم ناز او مینه محبت چې دی هغه مور سره چې کله مثلا شاخه کارونو کې د خپل مور او پلار سره وایي چې مثلا نه تر سره کوم نو دلته چې دی یو ډول تاوتریخوالی راځي نو هغه د ناامیدۍ حس هم په دوی کې رامنځته کیږي چې په ټوله کې دغه په ژور خفګان باندې اخته کیږي په ټوله کې دغه ماشوم د هلال صاحب د ډیره مننه کوم چې بیا هم د دغه شته اندېښنو او دغه د شاقه کاری په اړه خپل معلومات شریک کړل ښه نو درنو لیدونکو د خبرونې بل اړخ ته راځو چې هغه د زمونږ د تالار د ګډوالو پوښتنې دي راځو دوی ته ځکه زمونږ ملونو ډېرې پوښتنې جواب کړلې اوس په زموږ افکاران تاسو ته میک ضروري هر څوک چې پوښتنه لري په خپل ځای ودرېږي خپل نوم واخلي او پوښتنه له چا لري رحمت زی صاحب توحیدي صاحب او ګلالي هلال صاحب نو زموږ همکاران درته میک ضروري د خبرونې بله برخه پې شروع کیږي او بیا د هغې وروسته خبرونه پای ته رسیږي ښه نو څوک پوښتنه لري په خپل ځای ودرېږي چې زموږ همکاران تاسو ته میک دروړي او له هماغه ځای ستاسې هلال صاحب نه پوښتنه کومه څنګه کولی شم خپل خفګان ختم کړم پښتنه مې د مولوي صاحب څخه ده چې څنګه کولی شو چې موږ خپل حقوق وغواړو زه خپل حقوق وغواړم بل څوک بسم الله الرحمن الرحیم موږ څنګه کولی شو خپل تعلیم په ښه زده کړه وکړو زما نوم تبسم دی څنګه ښه تعلیم وکړو بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم هلال د پلار نوم جنت ګل څنګه کولی شم چې ښه پوهه ترلاسه کړم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم هارون دی څنګه کولی شم چې خفګان نه ځان خلاص کړم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم سارا دی څنګه کولی شم چې خپل درس زده کړم ډیره زیاته مننه درنو لیدونکو او د ځلا تخنیکي ټیم همکارانو چې له تالار ګډونوالو هر یو ته بیل بیک مایک ورسوه د هغوی پوښتنې راواخیستې وروستۍ شیبې دي باز پای ته رسوو د ګډونوالو پوښتنې مو واورېدلې وام خیستلې اوس د موږ سره مېلمانه په باز کې دي دوی به دغه پوښتنو ته لنډ ځوابونه وایي راځو هلال صاحب ته چې لومړۍ پوښتنه د هغوی شوې وه او هغه به ځواب کړي بیا به له هغه وروسته د وروستۍ خپل پیغام به هم شریک کړي او بیا به خپرونه پای ته طاهر صاحب لومړیو کې تاسو نه مننه او بیا په تالار کې چې کوم ځوان پوښتنه وکړه واقعا زه په دې باندې ډېر افتخار کوم چې دغسې ځوانان شته دی چې غواړي له خفګانونو څخه یا هم له ډپریشن څخه ځان خلاص کړي تر څو یو سالم ژوند ولري پوښتنه یې په دې ډول وه چې څنګه کولی شو چې خپل خفګانونه کم کړو لومړی به راشم زه د ارزښت په تړاو به وغږېږم کله چې تا خپل ځان ته ارزښت ورکړ ته په ژور خفګان باندې نشي اخته کېدی څنګه د مثال په ډول ته وایي چې مثلا یو چا سره ځان نه مقایسه کوي ته وایي چې زه یو بشر یم او خدای تعالی ماته چې دی اشرف المخلوقات ویلی دی د مخلوقاتو یعنې د غوره یم او بیا احسن تقویم باندې ته پیدا کړی نو که چیرې ته خپل ځان ته په ارزښت باندې قایل شي خپل ځان چې مثلا ته توري سپینې مثلا سترګې دي توري دي یا مثلا قد دي ټیټ دی یا قد دي لوړ دی په ټوله کې یعنې دغه خپل ځان خپل شخصیت چې دی ومنلو او ځان دی د کمترۍ احساس ته تسلیم نه کړ نو ته په ژور خفګان باندې نشي اخته کېدی بله دا فقر غربت په ټولنه کې زیات دی نو هېڅکله باید چې دا ونه وایو چې مثلا دا حالات همیش لپاره دی کوشش دی دا وشي چې دغه حالات چې دی همیش لپاره نه دی بلکې دا موقتي دی او دا تېرېدونکی دی صحیح ده او بل ځان له نورو سره مه مقایسه کوه کوشش وکړه په شخصیت باندې د کار کوه په ټوله کې کاري سټرس ځان ته مه ورکوه مثلا د چا خبره په زړه کې ډېره مه ګرځوه مثلا په ذهن کې مه ساته که چا درته منفي فکر درکولو کوشش وکړه هغې خلکو نه لرېوالی غوره کوه مثبت ملګري پیدا کړه په ټوله کې او ترڅنګ مطالعه کوه خوب دې پوره کوه او ترڅنګ کوشش کوه چې خواړه سالم خواړه وخوري هغه خواړه چې مثلا پروټینونه پکې موجود دي منرالونه پکې موجود دي چې په ټوله کې کمپلیټ خواړه چې کوم یې ورته وایي چې هغه هګۍ شوله غوښه شوله همدغسې حبوبات شوله نو د دغې څخه استفاده وکړه او بیا هم که ونه توانېدې چې ژور خفګان د درملنه وکړي یا مثلا نور رواني مشکلات انشاءالله له زلاله راډیو تلویزیون سره زمونږ شمارې شته دی زمونږ د دفتر ادرس شته دی چې OHW یا بشري خیریه موسسه ستاسو په خدمت کې ده کولی شي چې هلته ټولنیزو رواني مشاورینو ته مراجعه وکړئ تر څو ستاسو دغه خفګانونه یا مثلا ژور خفګان درملنه وشي
وروستی پیغام مو دا دی چې واقعا زه ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې دغسې ګلالي ماشومان راغلي دي تر څو د دوی دغه رواني سلامتیا شي سپورټ شي او حمایه شي او په ټوله کې راغلو میلمنو څخه هر یو چې نمونه یې ذکر کوم رحمت زی صاحب د صفا مروه د طبي علومو انسټیټیوټ استاز او ترڅنګ یې مولوي صاحب محترم توحیدي واقعا ښه موضوعاتو باندې له هرې نګاه نه ښه رڼا واچوله او په ټوله کې دغه موضوع چې ژور خفګان و یا ډپریشن و ډېر مهم و چې موږ تاسو پې هر اړخیز وغږېدو او په تمام معنا باندې د او جی ډبلیو له دفتر څخه هم مننه چې دغسې په کونړ ولایت کې پروژې مخ ته وړي او پروژو باندې کار کوي او د کونړ د ګلالیو بچیانو ته او د کونړ د غیرتي ولس ته خدمت کوي پروژې په لاره چې تر څو د کونړ ولس ته چې دی په تمام معنا باندې خدمت شوی وي او خاصه مننه د ځلا راډیو تلویزیون له مشرتابه څخه همدا ډول همکارانو څخه له ظهیر صاحب څخه او د راغلو میلمنو څخه او د ګلالیو او کوچنیو ماشومانو پر راتګ باندې واقعا زه ډېر د خوشحالۍ او خوښۍ احساس کوم او ټول خدای دې وکړي چې زموږ له خبرو څخه خسته شوي نه اوسي او درنو اوریدونکو او لیدونکو ته هم یو پیغام لرم مننه چې زموږ خپرونه مو تعقیب کړله په تمام معنا باندې او موږ مو وزغملو خوشاله اوسئ. وروستی پیغام ولنډ کې راته ووایي. مننه ژوند طاهر صاحب. نو چونکې زما پیغام دا دی موضوع د ماشومانو د خفګان نو د ټولو هیوادوالو خصوصا د کونړ ولایت او د والدینو نه مو دا هیله ده چې په خپلو اولادونو باندې ښه په حکیمانه انداز باندې نیک او سالمه روزنه ورکړي او په دویم قدم کې د هغه لاملونو او کړنو نه ځان وساتي چې هغه د ماشومانو د ژور خفګان سبب ګرځي او همدغه شان د بشریه خیریه موسسې څخه نړۍ مننه کوو چې زمونږ ګلالیو ماشومانو ته یې ښه برنامې او ښه خدمات وړاندې کوي. مننه الله مو ژوندي لره. احمد صاحب مهرباني وروستی پیغام مو ظهیر صاحب مننه. په لومړي سر کې خو د دغې خیریه موسسې د دې برنامې څخه ډیر مننه چې دغه شانې برنامه وړاندې کوي او ګلالي زکونکو ته یو څه حاصلای. په دویم قدم کې د ځلا رادیو تلویزیون او تاسو نه ډیره زیاته مننه چې موږ مراوغ خپل قیمتي وخت موږ تراکه او د ملمنو څخه ډیره زیاته مننه د مولوي صاحب څخه هلال صاحب څخه نړۍ مننه چې هر اړخیز وغږېد کېدل او ماشومان ته یو څه وړاندې کړل. ډیره مننه. د ځلا ټلویزیون قدرمنو لیدونکو له راغلو میلمنو ډیره مننه کوم د او ایچ ډبلیو د همکارانو او همدارنګه د ګلالۍ ماشومانو. او ایچ ډبلیو په کونړ کې بشري خیریه موسسه ده چې په رواني او ټولنیزو چارو کې بلا کارونه تر څارنې لاندې او په بیلابیلو ولسوالیو کې کارونه کوي. دغه خپرونه د یونیسف په مالي ملاتړ د بشري خیریه موسسې او ایچ ډبلیو لخوا تاسو ته وړاندې شوه. تر بیا بلې خپرونې په پاک او مهربانه خدای مو سپارم. سوکاله او آباد اوسئ.